بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دا دی بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک د درسونو په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. زموږ د نن ورځې درس موضوع همجوشي یا هستوي سوځېدنه ده. موږ تاسو په تیر درس کې زنځیري تعامل ویلې چې زنځیري تعاملونه د انشقاق یا دوامداره پروسه ده. که چیرې انشقاق په دوامداره توګه سرته ورسیږي د دې نتیجه کې یو زنځیري تعامل منځته راځي چې د لومړي ځل لپاره انریکو فیرمي د شیکاګو پوهنتون کې دغه سرته ورسو. راځو د نن ورځې درس ته. زموږ استاد د نن ورځې درس هستوي سوځېدنه یا همجوشي ده. موږ تاسو په تیرو درسونو کې تعاملونه هغه تعاملونه چې سرته رسیږي تعامل دوو برخو ته ویشلی و. د هغو دوو برخو نومونه به تاسو واخلئ. لومړی برخه کومه برخه وه؟ آفرین، لومړی تعامل کیمیاوي تعامل. دویم ډول د تعاملونو چې هغه هستوي تعامل نه. بیا د دو توپیر مو ویلی و. کیمیاوي تعاملونو کې هستې تغییر نه کوي، خو په هستوي تعاملونو کې هستې تغییر کوي. موږ او تاسو د هستوي تعاملات څخه صرف دوه ډوله تعاملات دي، یو انشقاق یو هم همجوشي. انشقاق او بل همجوشي یا هستوي سوځېدنه وي. انشقاق موږ او تاسو په تیرو درسونو کې ویل د انشقاق دپاره تر ټولو مناسبه ماده کومه ماده وه؟ آفرین، یورانیم 235. په انشقاق په د یورانیم په انشقاق کې څو ډوله محصولات منځته راتلله؟ آفرین، 90 ډوله. خی د انشقاق دپاره مناسب عنصر یورانیم 235 90 مختلف محصولونه لري. نو د نن ورځ درس کې موږ او تاسو د تیرو درسونو په ادامه باندې همجوشي تعاملونه د هستوي سوځېدنه چې د هستوي تعاملات یو ډول ده هغه بل یو بل سره ووایو. نو راځو سلایډونو ته. موږ او تاسو په سلایډونو کې د همجوشي یا هستوي سوځېدنې تعریف، همدارنګه تعامل څه رقم ده او چیرته سرته رسیږي هغه بل یو بل سره ووایو. لومړی تاسو په دغه انځور کې دغه د لمر انځور ده. یو سوال ستاسو په ذهن کې حتمي دغه ده چې د لمر تودوخه څه رقم تامین کیږي؟ دغه لمر کې چې کومه تودوخه موږ او تاسو ته رارسیږي دغه تودوخه د کومو تعاملاتو له امله ده؟ د لمر تودوخه اصلا د همجوشي له امله یا د هستوي سوځېدنې له امله منځته راځي چې تعامل په دې شکل باندې ده. دوه دانې هایدروجنونه تعاملات مختلف حالتونه لري. د مکتب کتاب کې 4 هایدروجن د یو سره یو ځای نیولې دي، خو بعضې تعاملونه داسې د هایدروجن د یو 2 او یو 3 له یو بل سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې یوه غټه هسته د هیلیوم او یو دانې نیوترون ازادیږي. د دې په څنګ کې یو مقدار انرژي ازادیږي چې هماغه انرژي موږ تاسو ته راځي. خی هستوي سوځېدنه یا همجوشي په ستورو کې مخصوصا په لمر کې منځته راځي. نو هستوي همجوشي موږ تاسو داسې تعریف کوو. هستوي همجوشي د هستوي تعاملات یو ډول ده چې په هغه کې دوه سپکې هستې له یو بل سره یو ځای کیږي او یوه درنه هسته جوړوي. په انشقاق کې یوه درنه هسته دوه برخو ته ویشل کېدله. اوس په همجوشي کې به څه رقم ده؟ دوه سپکې هستې یو ځای کیږي یوه درنه هسته جوړي. دغه تعامل ته موږ او تاسو همجوشي یا هم د هستوي سوځېدنه وایي. خو که چیرې یوه غټه هسته تجزیه شي دوه برخو ته هغې ته به انشقاق وایي. دا د همجوشي یا د هستوي سوځېدنې تعریف. د همجوشي لپاره بیا مناسب عنصر هایدروجن ده. سپک عناصر د جدول په لومړی کې قرار لري او درانده عناصر جدول په آخرو کې. د انشقاق لپاره درانده عناصر، د همجوشي لپاره بیا سپک عناصر. د انشقاق لپاره مناسب عنصر یورانیم، د همجوشي لپاره مناسب عنصر بیا هایدروجن ده، ځکه تر ټولو سپکه کتله لري او کتلوي عدد هم چې یو ده. د لمر کې د همجوشي لپاره تعامل دا سرته رسیږي. 4 دانې هایدروجنونه، 4 دانې معمولی هایدروجن یو دغه یو جای کېږي، یوه دانه هسته د هیلیوم جوړوي، 2 وړانګې د بیتا خپرېږي او همدارنګه 26 میگا الکترون ولټ انرژي تولید کېږي. دغه تعامل چې ده په لمر کې سرته رسیږي. د پوزیترون وړانګې مثبتې وړانګې، 2 دانې پوزیترون وړانګې او 26 میگا الکترون ولټه انرژي خپروي.
مختلف حالتونه. لومړی هایدروجن د یو ځای کېږي دوتریم جوړي، بیا دوتریم د هایدروجن د یو سره یو ځای کېږي تریتیوم جوړي، چې بعض تعاملات تریتیوم دوه دانې تریتیوم یو ځای کېږي دوه نیوترون ازادۍ د هلیوم هسته جوړي، یا یو حالت دغه د څلور دانې هایدروجن د یو ځای کېږي یو هلیوم او همدارنګه دوه دانې پوزیترون وړانګې خپري څنګه 26 میگا الکترون ولټ انرژي تولیدي. دا د هستوي د همجوشي هستوي تعامل په دې شکل باندې سرته رسیږي. بله نکته چې موږ تاسو په همجوشي کې لرو هغه داسې ده، دغه تعامل دغه تعامل چې موږ تاسو په لمر کې سرته رسیږي او مخکې کار کوي چې څلور دانې هایدروجن د یو ځای کېږي یو هلیوم او همدارنګه پوزیترون وړانګې خپري انرژي خپري، دا یو ستونزه لري. د دې ستونزې چې دي مثبت چارجونه دي، دغه هسته چې دي د هایدروجن دواړه هسته مثبت چارجونه دي، مثلا دا پروتون یو دانه پروتون لري، دا یو پروتون لري. اوس دغه مثبت چارجونه یو بل ته نږدې کولو لپاره ډیره زیاته انرژي پکار ده، یعنی دغه مثبت دفعه یو بل ته نه نږدې کیږي. دې لپاره موږ تاسو زیاته انرژي ته ضرورت لرو. یو دانه مشکلات نه دغه د همجوشي لپاره موږ تاسو باید دومره انرژي وارد کړو چې دغه برېښنایی دافعه قوه باندې باید غلبه وکړو، دومره باید انرژي ورکړو چې دغه برېښنایی دافعوي قوه په دې باندې غلبه وشکړي. دې لپاره موږ تاسو دوه دانې د حل لارې لرو، دوه حالتونه. لومړی حالت داسې ده د بیړه ورکوونکو دستګاو څخه کار واخلو، د دې دستګاو د فعالولو انرژي د همجوشي له تعامل څخه د حاصله انرژي څخه زیاته ده. که چیرې موږ تاسو وغواړو دغه مثبت هسته یو بل ته نږدې کړو، لومړی حالت دغه ده، له بیړه ورکوونکو یا تعجیل ورکوونکو یا شتاب ورکوونکو دستګاونه ګټه واخلئ. دغه دستګاوې چې دي هغه مقدار انرژي چې د یوې ذرې د بیړه ورکولو دپاره ضرورت لري نسبت د همجوشي له تعامل نه زیاته ده. نو موږ تاسو له دغه حالت نه ګټه نشو اخیستلی، ځکه انرژي ډیره زیاته ورکوو، هغلته موږ تاسو ته انرژي کمه لاسته راوړي. نو د همجوشي تعامل په دغه شکل باندې سرته موږ نه رسو، ځکه مصارف زیات دي. دویم حالت چې موږ تاسو دغه سپکې هستې له یو بل سره وصل کو هغه دغه ده. دویم حالت داسې وایي د تودوخې په واسطه چې هستو ته باید 10 په توان د 9 درجې د سانتیګراد 10 په توان د 6 1 میلیون کېږي، 10 په توان د 9 10 میلیونه تودوخه ورکړو. دا تودوخه د هستو د برېښنایي دافعې قوې د غلبې لپاره کافي ده. خی که موږ تاسو وایو همجوشي یو مشکل لري، دغه هستې یو بل ته باید نه نږدې کېږي ځکه مثبت دي. د حل لپاره دوه لارې لرو، یو دا چې ذرو ته بیړه ورکوونکي ماشین یا دستګاه په واسطه بیړه ورکړو سره نږدې کړو، داسې ښه قوي له یو بل سره ولګېږي، او یا هم موږ تاسو باید تودوخه ورکړو، خو دا تودوخه هم کمه نه ده، 10 په توان د 9 درجې د سانتیګراد 10 په توان د 9 درجې د سانتیګراد تودوخه باید ورکړي چې دغه د ذراتو حرکي انرژي نسبت دافعې قوې ته زیاته سي او له یو بل سره دغه هسته همجوشي وکړي، د همجوشي تعامل سرته ورسي. نو دغه دوه دانې حالتونه د حل لاره وایدو دپاره. بله موضوع چې موږ تاسو په دې کې هغه باید مطالعه دسته، د همجوشي تعاملات اوس چیرته سرته رسیږي؟ د همجوشي تعاملات په لمر او ستورو کې سرته رسیږي. په لمر کې د همجوشي تعامل د لمر په منځ کې دی په خاطر منځ سره ځکه هغلته تودوخې درجه 2 ضرب د 10 په توان د 9 درجې د سانتیګراد ده، تقریبا 2 برابره د هغې ده. نو د همجوشي دپاره مناسب حالت دغه تودوخه ده چې په لمر کې سرته رسیږي. د داخل کې دغه تودوخه زیاته ده، کوچنۍ هستې سره ترکیب کیږي او لوی هستې منځته راوړي. نو په طبیعي ډول په لمر او ستورو کې سرته رسیږي چې په طبیعي ډول هستوي سوځنه په لمر کې منځته راځي. تودوخه د لمر په منځ کې 2 ضرب 10 په توان د 9 درجې د سانتیګراد. بله نکته موږ تاسو داسې دغه د لمر کې اوس خپل لمر له کومو هستونه جوړ شوی ده. تقریبا د لمر د کتلې 99% کتله چې ده هغه هایدروجن جوړوي، 99% کتله چې دغه 99% کتله کې هایدروجنونه زیات دي، یو دا له یو بل سره ترکیب کیږي هلیوم جوړوي، یو مقدار کتله هم هلیوم منځته راوړي. 99% هایدروجن چې دغه هایدروجن ترکیب کیږي او لوی هستې منځته راوړي. بله نکته چې موږ تاسو د همجوشي په برخه کې لرو هغه په دې شکل باندې ده. د همجوشي او انشقاق توپیر ده. دوه تعاملونه موږ تاسو ویلې، یو همجوشي ده او یو هم انشقاق. اوس دغه انشقاق له همجوشي سره څه توپیرونه لري؟ لومړی توپیر داسې ده، په انشقاق کې درنې هستې بمباردمان کیږي، خو په همجوشي کې بیا څه رقم دي؟ په همجوشي کې سپکې هستې ترکیب کیږي. لومړی توپیر دغه ده، په انشقاق کې لوی هستې دي،
په همجوشي کې کوچنۍ هسته یا سپکې هسته دي، یو توپیر. دویم توپیر د انشقاق خام مواد زیات دي، زیات د لاسرسي وړ نه دي. د انشقاق خام مواد یورانیم دي ډیر زیات د لاسرسي وړ نه دي. یورانیم د 215 د انشقاق لپاره 0.2% په طبیعت کې شتون لري، ډیر زیات کم دي د فیصدي نظر. او د همجوشي خام مواد بیا زیات د لاسرسي وړ دي، هایدروجن دی یو دا زیات د لاسرسي وړ دي، دا کم د لاسرسي وړ دي. بل توپیر د انشقاق پاتې شونې چاپیریال ته لویه ستونزه منځته راوړي، لکه سترانشیم چې په تیر درس کې موږ تاسو ویلې. دغه سترانشیم عینا لکه د کلسیم غوندې ده، د موږ هډوکو ته چې کله داخليږي هغلته بیا د بیتا وړانګې خپري او د هډوکو د تومور سبب ګرځي. خو د همجوشي پاتې شونې چې دي هغه بیا لویې ستونزې منځته نه راوړي. لکه له لمر نه دغه وړانګې راځي، یو مقدار نامرئي مارای بنفش وړانګې هم دي چې هغه د اوزون د طبقې په واسطه باندې فلتر کیږي. نو د دې ستونزې چاپیریال ته زیاتې دي او د دې ستونزې بیا چاپیریال ته دي زیاتې نه، نسبتا کمې دي، نسبتا دغه ستونزې چاپیریال ته کمې دي. په دغه انظور کې هم تاسو ګورئ کله چې یورانیم انشقاق سي، کله چې د یورانیم د نیوترون په واسطه باندې بمباردمان کو، په نتیجه کې دغه هسته کش شوی حالت منځته راوړي چې کله کش خپل منځ کې فضا خالی فضا منځته راوړي دغه نیوترون لپاره. دا نیوترون دې سبب ګرځي دا هسته دوه برخو ته ویشل شي چې زینون و سترانشیم او درې نیوترون هم آزادېږي. نوي مختلف حالتونه لري، یو یې دغه زینون و سترانشیم ده، یو لغونه باریم و کریپتون ده دا حالت. او په همجوشي کې به څه رقم ده؟ دوه دانې د هایدروجن هسته، یو او درې تریتیوم، یو او دوه دوتریوم، دا دوه سره یو ځای کیږي. کله چې دغه د تودوخې په واسطه باندې سره نږدې شي هستوي همجوشي منځته راځي، په نتیجه کې یو هیلیوم او همدارنګه یو دانه نیوترون منځته راځي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په دې درس کې د همجوشي او هستوي سوځیدنې سره آشنا شو چې کیمیاوي تعاملونه راځي تختې ته. کیمیاوي تعاملونه په اوله کې هم ولیکل چې دغه دوه حالتونه لري، یا ټول تعاملونه یا کیمیاوي تعامل ده یا هستوي. چې کیمیاوي تعامل تاسو په کیمیا کې مطالعه کوئ، هستوي تعامل موږ دوه دانې مطالعه کړه، انشقاق او همجوشي. د انشقاق تعامل لپاره مناسب عنصر یورانیم ده، درنده هسته ده. د همجوشي لپاره مناسب عنصر بیا هایدروجن ده. هایدروجن مناسب عنصر هایدروجن. همجوشي په طبیعي ډول چې کنټرول شوی حالت لري هغه موږ په ځمکه کې نه لرو. هایدروجني بمونه یا هم مصنوعي لمرونه چې چین بعضې په دغه وختونو کې مثلا وایي چې چین مصنوعي لمر، هغه د دغه همجوشي د تعاملات نه سرته رسیږي، یا هم هایدروجني بمونه هم د دغه همجوشي له امله منځته راځي چې بیا د دې د تخریب قدرت نسبت نورو بمونو ته ډیر زیات ده. هغه تودوخه چې همجوشي بمونه تولید کولی شي، هغه تودوخه چې د همجوشي له د هایدروجني یا همجوشي بمونه منځته راځي 15 ضرب د 10 په توان د 9 درجې د سانتیګراد. دوغومره تودوخه د یوه هایدروجني بم د منفجره کېدو نه لاسته راځي. یعنی دغه هایدروجني بمونه نسبت نورو بمونو ته تخریب ډیر زیات ده. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په دې درس کې د هستوي همجوشي یا هستوي سوځیدنې سره آشنا شو چې یو د هستوي تعاملاتو له ډولونو څخه ده. مناسب عنصر هم هایدروجن ده. همدارنګه دغه تعامل په لمر کې او ستورو کې سرته رسیږي. د دې تعامل په نتیجه کې سپکې هستې تبدیل کیږي لویو هستو ته. دغه تعامل په طبیعي ډول باندې چې کنټرول شوی حالت لري هغه موږ په ځمکه کې نه لرو. نو دا زموږ د نن ورځې درس. هیله لرم چې دې درس مهمه نکتې په کتابچو کې یادداشت کړې وي. تر بیا او راتلونکي درسه پورې چې د یو نوي او مهم موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.